د لغمان مرستیال والي په دې ولایت کې د روخان لوړو زده کړو مؤسسې د شمېر محصلینو ستونزې د حل په موخه واورېدې. نن د پنجشنبې په ورځ د تلې په 10مه د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په داسې حال کې چې د مالی او اداري رئیس ملتیا کوله په مهترلام ښار کې د روخان لوړو زده کړو مؤسسې د یو شمېر محصلینو ستونزې د حل په موخه مخامخ واورېدې. راغلو محصلینو ویل چې د کورونا وایرس له امله د قرنطین په موده کې چې ټول تعلیمي مراکز د زده کوونکو پر مخ بند ول، خو ولې اوس ترېنه د روخان لوړو زده کړو مؤسسه د قرنطین مودې فیسونه غواړي چې دوی د ورکړې توان نه لري. دوی یادونه وکړه چې د ټولو هغه ورځو چې دوی په فزیکي او یا انلاین ډول زده کړې ترلاسه کړي فیسونه ورکوي، خو ولې د ټولو میاشتو یا د قرنطین دورې د فیس ورکړې توان نه لري. هم د 7 میاشت پیسې ورکو، هم د سنبلې میاشت پیسې ورکو، خو پاتې د قرنطین موضوع د حمل نه نیوله 4 میاشت ده په ټول افغانستان کې واخیستو شو، پریکړه شو، موږ حاضر آماده سو چې ورکو. موږ 2 میاشتې فیس ورکول ولایو حمال 3 میاشت نه ورکو. په ورته مهال د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار راغلو محصلینو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې ټول خصوصي تعلیمي مراکز او مؤسساتو د هغه مودې فیس حق لري چې د وزارت لوري د ورکړل شوی لایحې مطابق وي، او له هغې پرته د مرکزی حکومت د پریکړې خلاف هیڅوک د غیر قانوني کړنې حق نه لري. قرنطین ورځ چې د ملک پر سطح باندې کومه فیصله وشوله هغه موږ مسره صحیح ده، بالکل، او کومه چې درس ویل د هغې به فیس ورکړو. هغه د ټلیفون په کرښه د روخان لوړو زده کړو مؤسسې له مسؤلینو سره خبرې وکړې او د راغلو مسؤلینو ستونزو حل لپاره یې د عاجلو اقداماتو هیله ترې وکړه.